یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. الله فرمایي مخکې رکوع کې د مجاهدینو د شکست او د هغوی بعد جزئیات وڅېړل. په دې رکوع کې هم فرمایي چې مسلمانانو داسې مه کېږئ چې که دی جهاد ته لاړ نه وای دی به شهید شوی نه وای. په جهاد کې مرګ نشته، په کور کې ژوند نشته. که په دا کور کې ژوندي پاتې کېدی که نه بیا به هېڅوک مړه کېدی نه په کلي کې، ځکه ډېر خلک په کلي کې ناست دي، خو ناستی په کور کې دا تا ته د ژوند زیری نه درکوي. تلل جهاد تا ته د مرګ زیری نه درکوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په وجود کې یو اندام روغ پاتې نه ده، خو بیا هم الله شهید کړی نه یم، په خپلې بسترې کې وفات کېږي. نو دغه منافقانو به دا خبره کوله چې که دا مسلمانان ناست وی مدینه کې او جنگ ته وتلی نه وی نو ما ماتو و ما قتلو. الله فرمایي دا څه کوي کچره تاسو د خپل ځانونو بچ کوونکي یې کنه خو په کور کې کېنئ د ښځو سره او ځان له مرګه بچ کړئ. خو لیکن دغه بچ کېدل د تاسو په وس کې نه دي. په کور کې ناستی دا ژوند نه ده، په جهاد کې تلل دا مرګ نه دي. الله فرمایي که تاسو د الله په لار کې ووځلی شئ یا د الله په لار کې په خپله مړه شئ، دا د الله مغفرت او رحمت تاسو دپاره ډېر غوره ده د هغې مال نه چې خلک یې جمع کوي. که بیا د الله په لار کې مړه شئ یا ووځلی شئ، الله ته خو به ورځئ که نه، الله به در سره حساب کوي. پیغمبره د الله په تا خاص رحم ده چې الله ته نرم ګرځولی، طبیعت دې نرم. له دې وجې نه حضور صلی الله علیه وسلم دومره عجیب اخلاقو چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما 10 کاله د رسول الله خدمت کړې، خو په دا 10 کالو کې ما ته داسې نه دی ویلي چې ولې دې ونه کړو یا دې ولې وکړو. انس فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ولیږلم، ما نه خبره یې نه شوه، بهر د ماشومانو سیل ته ولاړ یم، ډېر وخت ووتلو. رسول الله راغی راته د غوږو یې راونیولم، یا ذا الاذنین، هغلته لاړ وې. ما ویل نه یا رسول الله اوس ځم. څو ساعته په دې کې ورځ تېره شوې ده، وایي ما ته یې څه مونه ویلې. اخلاق د رسول الله نرم. پیغمبره که ته بدزبانه وی، که ته غصناک وی، صحابه کرام به له تاسو نه تیت شوی وی. د دغې آیت نه دا معلومیږي مسئله مستنبطه چې مسلمان او عالم باید هغه جامع فکر، نرم فکر، نرم دریز وي. نرم دریز سره حکمت موعظه حسنه جالبیت پیدا کوي، بیا به خلک تا سره جمع کېږي. او که ته بدزبان او قهر او غصې نه ډک وي چې هېڅوک هم د تا د خولې نه روغ پاتې نه وي، ډېر زر به ته کې تنها پاتې شي. دا د پیغمبر وظیفه ده. د پیغمبرۍ آثار، د پیغمبرۍ علیه الصلاة والسلام د هغې اخلاق به په ځان کې راولي. الله فرمایي چې کله پیغمبر کوم شي باندې عزم وکړي بیا توکل په الله تعالی کوه. د صحابه کرامو سره مشوره هم کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیره زیاته مشوره د صحابه کرامو سره کوله. اگرچه که پیغمبر خطا شوی هم وای، الله به ته په طریقې د وحی باندې خبر ورکولو چې سیخته یا دا خبره غلطه ده، خو بیا هم د صحابه کرامو د زړه تسلی د هغوی د خوشحالۍ په خاطر باندې با مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. ما ندم من استشاره، ما خواب من استخاره. هغه څوک نا امید نه ده چې هغه استخاره کوي، او هغه څوک پښمانه نه ده چې هغه مشوره کوي. مشوره اخیستل تایید اطمینان ده. که په دې کار کې خواله راغی خو په بها و نعمت، که په دې کار کې بدی راغله هم نه ته پښمانه نه یې چې خو مشوره داسې شی وه، نسبت د بدۍ به تا ته نه کېږي. مشوره به د خیر طرف نه شروع کېږي، په چپ طرف باندې به ختمېږي. او مشورې والا کس به نظر چې ورکوي دا به نه وایي چې زه ښه سړی یم، بلکې عاجز نظر به په طریقې د عاجزۍ پیش کوي، او په دې به خفه کېږي نه چې زما نظر ولې ومنلی شو، او دا به اصرار نه کوي چې زما نظر باید ومنلی شي. چې هر څه الله پاک دغه مشر په زړه کې واچولو په هغې باندې به عمل وشي. خاص په الله باندې ځانونه وسپارئ. که الله تاسو امداد او نصرت وکوي
پتا سو بل زورور نشتا او که الله تاسو ذلیل کی الله تاسو شرمای معنا دا شکست درکی بیا به څوک داسې ذات چې تاسو ته نجات درکړي تاسو نصرت او فتح درکړي نشته هیڅ کوم ما کان لنبی ان یغل هر غلا ډیره بده او ډیر بد انجام لري خو هغه غلا چې د مال د غنیمت نه د بیت المال نه غلا وشي دې کې هو د مسکین حق ده پدې کې د فقیر حق ده پدې کې د یتیم حق ده پدې کې د مسکینانو حق ده تر ټولو نه بد غلا او لوی غلا د بیت المال او یا د خیانت کول په مال د غنیمت کې ده حضور صلی الله علیه وسلم د غنیمت مالونه راجمع کړل د بدر په مقام کې وسادر ورکش یو صحابي داسې اوه لعل رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذها کدی شي رسول الله اخیستی وي دا تهمت هم د صحابینو ذکر رسول الله تا د یو شی اخیستل اجازه او ته به سپیا ویلې خدا شای رسول الله اخیسته نو الله پاک دا آیت راولېګلو چې د پیغمبر د پاره کله هم مناسب نه دي چې غلول وکي په مال د غنیمت کې غلا وکوي او چې هر چا دا غلول وکړو په ورځ د قیامت کې به دا شی په وګو باندې وي تر ټولو لوی خیانت بیت المال کې او مال د غنیمت کې ده مدعم رضی الله تعالی عنه صحابی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سپرلې برابرون کړه د غزا نه واپس راځي مدعم جکشو رسول الله تسپرلې برابرې ناڅا باغ شي پیراغې شهید شو ګوره د رسول الله په خدمت کې لګیا ده چې شهید شو صحابه کرام وایي هنیئا له الجنه هنیئا له الجنه جنت مبارک شه جنت مبارک شه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم نه زدا وینم چې د په اور د جهنم کې د دل پاسه یو صادر تاویږي د مال د غنیمت یو صادر پټ کړو زدا وینم چې اور د جهنم کې صادر له پاسه په د باندې تاویږي عباءه قد غلها پټه بل صحابي شهید شو رسول الله فرمایي صلی الله صلوا علی صاحبکم په د عملګری د جنازې منځ کوي صحابه کرام پوښتنه څنګه غم پکښتا مونږ چې پلټنه وکړه دعا مری د يهودو ور سره وي چې 2 روپۍ قیمت نه لرله خو رسول الله په دې کس د جنازې منځ نه کو چې تا د غنیمت د مال نه د بیت المال نه دمر شای غلا کړی ولیدا ابن اللتبیه رسول الله صلی الله علیه و آله چې والی ولګلو واپس راغی دا سه دوا پاندې راوړي یا رسول الله هذا لك دا یو پاندا دستا ده بیت المال ده او دا یو پاندا دا زما خپل شخصي د خلکو ماته را کړی دي رسول الله ته تاسوونه به رنگ مبارک کې تغییر راغی منبر ته وختل وی فرمایل زه یو کس چرته والی ولېګم بیا راځي چې هاذا لی و هاذا لک ایا د مور او د پلار په کور کې د کینی کنه بیا د خلک دته ورکی خو معلومه ده چې نه ورکی دا والی چې راشي نو دا خلک ورزي چې تاسو دا ملکان وګورئ مکمل او د دې سره چې د لنګوي نه ډکی کومه عطیه چې قاضی ته والی ته کومه کوملګری شی ورکول اوسې ورکول شي او چې مخکې کوم شی نه ورکړي اوس د ولایت په خاطر باندې شی ورکړي دا په بیت المال کې داخل شو د والی د پاره د شی اخیستل د جهنم د اور سکروټي دي هر وظیفه کې چې د چا څومره معاش تنخواه وټاکل شو د دین علاوه دته شیرینی اخیستل د ترشپت اخیستل دا ټول یو خبره ده اوسنۍ وخت رشوت نه ورته وای شیرینی ورته وای تاسو پیږئ دا اداره ولې جوړیږي نه دا اداره ولې روزانه خرابېږي اسباب د هلاکت د ادارې درې شیان دي اداره چې خرابېږي د درې وجونه یو
وساطت چې واسطه دې پکې وپالله، اداره خراب شو، قانون د خپل لاندې شو. نن واسطه چلیږي چې واسطه دې نه وي، په میاشت کې هم د چا ملاقات هم تاته نصیب نشي. دویم قرابت خپلوي. قانون زما دی پاره ده، غریب یم، او قانون د وزیر دی پاره نه ده. قانون د بادشاہ د زوی دی پاره نه ده. قانون د بادشاہ د ورور دی پاره نه ده. هغه غصب کوي خیر ده، هغه د کابل نمرې پټوي خیر ده، هغه په قندهار کې زرګونو دکانونه نسی پروا نه لري. قانون د غریب دی پاره ده. قرابت خپلوي پالل دا اسباب دا هلاکولو د ادارې دي. دریم رشوت ورکول. لعنت د الله کې خاصم گرفتار دي هغوی چې اخلي او داسوږي چې ورکوي هم مجبور ده، د ده لپاره پکې ګناه نشته، بیا دې احتیاط کوي. نو تاسو وګورئ، هغه درته وایي چې یاره که دومره پیسې راکوې، دا مدرسې اشپز یې نیولی، نو ورته وایي چې که چېرته څه راکوې، بیا دا ټیمان د غوړیو نه دي، دا غوړي دي، مونږ لیکو چې دا غوړي دي. او که څه شی نه راکوي نو مونږ لیکو چې دا غوړي نه دي، دا نور شیان دي. نو مونږ که شی ورکوو، بیا هغې نه غوړي جوړېږي. که یو څه نه ورکوو، پیسې نه ورکوو، هغې نه بمونه جوړېږي. خپل بندي چې راخلاصوې که نه، لکه هغه روپۍ به دوی ته ډالر ورکوې، کلدارې به ورکوې، افغانۍ به ورکوې، شیریني به ورکوې. قانون د خپل لاندې شو، ګناهګار به خلاص ګرځي، بېګناه به بند وي. اداره ځکه خرابېږي. اسباب د هلاک خرابولو، اسباب د بې امنیتۍ، اسباب د هلاکت د حکومت او د ادارې د درې شیان دي: رشوت، وساطت، قرابت. نن د درې واړه بازار دومره ګرم ده چې بیخي اخر اندازې ته رسېدلي، سترګې سره سپینې شولې. اوس دا خبره نشته چې پټ پټې ورکوه، په ښکاره هغه درته وایي چې زه شرمېږم نه وروری، دې میز په سر باندې راته وغږېږه، څومره پیسې پرې کوې؟ دا پیسې دې کپن شی، دا پیسې دې زهر شه، سبا ته مردارېږي، مرې. دا پیسې تا ته په کار نه درځي. د مسلمانانو حقونه مه خوره. د مسلمانانو تر ټولو حقونو نه زیات حق د مسلمان ده. شهید ته الله هر ګناه معاف کوي، خو د بنده حق الله نه ورته معاف کوي. نه خپله تنخوا باندې قناعت وکوه. یو ورځ یو ملګری بل چاته وایي، وایي څومره تنخوا در، وایي تنخوا والا ښه ده 8000 ده، خو دا 50 شاوخوا جوړېږي. مل دا لکه یې له کومې نه شوه، تنخوا خو 8000 ده، جوړېږي څنګه؟ وایي نه، خو دا خامخا. نو دا خامخا چې دا هغه له 800 نه زیات و، ځکه تنخوا یې 800 جوړېږي 500. خلک حتی په کفر کې لګیا دي، دې ته حرام هم نه وایي. اداره خو ځکه خرابېږي. موټروان راځي، مثلا دغه اصولي بار ده چې ته به 10 ټنه بارې، ولې زیات سړک خرابوي که دی 50 ټنه بارې. چې بارې کېږي کله راځي هلته ادارې ته، دفتر ته غلی په لاس کې څه ورکړي، څومره بار ده؟ دغه 30 ټنه به وي. ښه صحیح شو، ډایرکټ 30 لیکي ورته، دی 50 ټنه ده. سړک یې پرې کو، سړک یې مات کو، په 100 روپیه باندې یا $100 یا 50 به جب ته اچولی وي، بس هېڅ مشکل نشته. 1000 ټنه پکې بار که نوره بیا ځه. مونږ قانون ختموو، د خپل ځان جب ډکوو. اداره به څنګه جوړه شي؟ امن به څنګه راشي؟ او که غریب سړی راغی پیسې نه درکولې، 2 ټنه زیات ده، 22 ټنه ده، والله که تېر شي، ته د وطن دښمن یې، سړک خرابوې. و سړیه سړک خو تا برباد کو، چې 50 ټنه دې بار کړي، هغې ته اجازه وه، ما ته اجازه نشته. خدای غریب خو ساده دی، هغه مخکې نه شاهدان پې تېر کړي که نه، پیسې یې ورکړي دي، هغې ته خو لار ازاده ده، خو تا کې غم ده که نه. یوه امضا ته چې معطل وي، امضا وکړه بس سبا ته کېږي، سبا د جوړ سبا ته کېږي. دا سبا ځان پوه کوي. سبا همدا معنا چې پیسې راکړه، هغه یې سبا ده که نه، چې 10 ورې منډې ور وایې، د هغې نه پیسې ورکړه. نه مال ده. رسول الله فرمایي چې دا سړی ولې د مور پلار په کور کې نه کینی، چې د خلک هدیه او تحفه راوړي.
ما کان لنبی ان یغل. نو تر ټولو نه لویه غلا مال د غنیمت کې ده. په ورځ د قیامت کې رسول الله حدیث ده فرمایي او خلکو فایده هم نه کم چې څوک یو سړی به یې اوښ پټ کړی وي او په ورځ د قیامت کې به دا اوښ له پاسه په دې باندې له رغا اواز به کوي دا اوښه. څوک پیدا کم هغه غوا پټوي او دا غوا به بړ رمباړې به وایي ورته میدان د قیامت کې به روان وي. او څوک به وزا پټوي له تیعر هغه به بوڼېږي اواز به کوي. او چا به ځمکه نیولې وي وطبقې ځمکه به ورځ د قیامت کې په غاړه کې ورچولی کېږي. مال د غنیمت کې لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. صدقه د مال د حرام نه قبلېږي نه. موږ د خپل ملت سره خیانت کوو، د خپل شهید سره خیانت کوو، د شهید په وینو باندې بلډینګونه جوړوو، د یتیم په اوښکو باندې افغانستان خلاصه کوي چې په خارج کې د هر یو کس بلډینګونه ولاړ دي، هر چا کورونه واخیستل، هر یو کس دوه درې تابعیت لري. دا به څنګه د اداره فعاله شي؟ الله فرمایي چې په دې کې خیانت مه کوه. دا د وطن شی ده، دا د ملت حق ده. که معلم په مکتب کې باید سم وچلېږي، که مدرس په مدرسه کې باید سم وچلېږي. حق العوام، حق العامه باید تلف نه کړي. او د خپل قانون د خپل ځان د 50 روپیو دپاره باید چې خپونه لاندې نه کړي. الله فرمایي آیا هغه څوک چې د الله تعالی د رضا تابعدار وي دا په شان د هغه چا ده چې د الله په قهر غضب گرفتار وي؟ نه، د دوی لپاره لوی درجې دي په نزد الله پاک جل جلاله. الله په تاسو ډېر احسان کړی. الله په تاسو کې پیغمبر را لېږلی چې پیغمبر تاسو ته کتاب بیان کړي، تاسو پاک کړي، تاسو ته کتاب در وښیي، تاسو ته طریقه د علم ظاهري او علم باطني وښیي. اگر چې مخکې له دې تاسو ګمراه وای، چې کله تاسو ته مصیبت ورسېږي بیا وایي چې دا مونږ ته ولې راورسېدو؟ ته ورته پیغمبره چې تاسو د خپله لاسه مرکز مو دې پرېښودلو. الله په هر شي باندې قادر ده. کوم چې تاسو ته په دغه ورځ د جمعان یو ځای کېدو د دواړو ټولیو کې ورسېدو دا د الله په حکم ده، بل د دې لپاره چې الله پاک جل جلاله کافران ښکاره کړي او الله مسلمانان ښکاره کړي. الله د خو کافر مسلمان پته وه، والله په علم ظهور باندې ښکاره کوي ظاهرا. بل د دې لپاره چې الله پاک ښکاره کړي هغه کسان چې منافقان دي او دوی ته وویل شول چې راځئ د الله په لار کې جهاد وکئ. که جهاد نه کوئ زموږ ډله خو لویه کوي که نه؟ منافقانو څه ویلې چې نه دا جنګ نه، دا ځان هلاکول دي، دا ځان هلاکول دي. الله فرمایي چې په دغه ورځ منافقانو له دې نه مخکې ایمان ته نږدې وو، ولې ظاهرا ایمان ویني علامې د کفر پکې نه برېښېدل، خو نن دوی کفر ته نږدې شول له ایمان نه. ولې اگر چې ایمان یادوي خو معامله داسې شوه لکه د کفر غونته، نن د کفر سره نږدې شول. الله فرمایي منافقان هغه خبره کوي په خلو باندې، په زړه کې هغه محبت نه وي. الله په هر څه باندې خبردار ذات ده. الله فرمایي هغه کسان چې خپل ورونو ته څه وایي چې که دوی کور کې پاتې شوی وای نو دوی به مړه نه وای. ته ورته وایه پیغمبر چې پروا نه کوې، ته په کور کې کښېنه، ته په کور کې کښېنه او ته خپل ځان ژوندی پاتې که، ته له مرګه ځان بچ که. نه، الله فرمایي تاسو ګمان نه کوئ په هغه کسانو چې د الله په لار کې شهیدان شوي دي، دوی ته مړه مه وایئ. د احد په غزا کې صحابه کرام شهیدان شول. صحابه کرام ډېر خفه وو. دې کفارو هم پیغور ورکولو چې وګورئ نه مې درته ویل چې مه وځئ، لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو. شهدا ژوندي دي. څنګه؟ دې خلکو مطالبه وکړه. جابر رضی الله تعالی عنہ پلار شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جابر ولیدو، مالی اراکا یا جابرو منکسرا. جابر داسې غلی ناسته، ولی به نه کینم یا رسول الله؟ قد استشهد ابي، زما پلار شهید شو. یو دا لوی غم ده. بل وترک دینا، قرضه ډیره پرېښوده، اوس به قرضې څنګه ادا کوم؟ او په کور کې مې جنکۍ دي. 6 اخوات، 6 خویندې مې په کور کې ناستې دي. بل روایت کې 9 اخوات، 9 خویندې.
کېدای شي جمله 9 وي 3 واده شوي دي او 6 پاتې دي او زنانه چې هغه واکه په نکاح ورکول کېږي مال بور سره نو ځکه غمجن یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا ته زیره درکوم الله پاک دستا پلار ژوندې کو او بیا الله پاک ورته فرمایل تمنه او غواړه دستا پلار ورته ویل یا الله سو غواړم جنت ته راوستلی په نعمتونو کې د ژوند را کړي او حال دا چې الله پاک د چا سره خبرې کوي من ته 300 حجاب وي دستا د پلار سره الله بغیر د حجاب نه خبرې وکړي سبحان الله من کې پردا نه وا بیا ستا پلار ته وای او غواړه یا الله سو غواړم تا نعمتونه را کړي بیا الله فرمایي او غواړه ستا پلار پوه شو چې نه مې پرېږدي تا پلار ورته وویل یا الله ما ژوندی که دنیا ته مې ولېږه چې بیا شهید شم بیا مې دنیا ته ولېږه چې بیا شهید شم بیا مې دنیا ته ولېږه چې بیا شهید شم. خو دغه شهداو دا تمنا وکړه چې زمونږ دغه حالت به څوک زمونږ ورثه خبر کړي چې زمونږ وارثان مونږ پسې غمجن نشي ونه زاړي. الله فرمایي زه به دا خلک خبر کم. قرآن آیت راغی اے مسلمانانو کوم کسان چې د الله په لار کې شهیدانېږي تاسو هغو ته مړه مه وایئ که سائر الاموات. د شهداو مرګ او د غیر شهداو امتیازاتو په شهید باندې یو امتیاز دا چې غسل نه ورکولی کېږي. د خپلو وینو سره وینې د شهید پاکې دي د خپلو وینو سره دا دفن کېږي. همدغه وینې به ورځ د قیامت کې په دې باندې شاهد وي بخلاف سائر الاموات چې د هغوی وینې مونږ مینځو او غسل ورکوو. په نزد امام ابو حنیفه رحمه الله باندې که شهیدو جنابت حالت کې شهید شو بیا به غسل ورکوي لکه مخکې تاسو قصه د حنظله واورېدو اگر چې په نزد شافعي رحمت الله علیه بیا هم غسل نه ورکوي. جامع د شهید زمونږ تاسو نور مړو ته کفنونه وراغوندو د ژوند ځان ته جامې وي د مرګ ځان ته جامې دي خو د شهید به هماغه د ژوند جامې پکې پرېږدي ځکه دوی ژوندي دي مګر هم که کفنونه کم وي دریم ور واچوه چې درې پوره شي. دریم عام مړی یاکله التراب خاوره یې خوري دغه جسد ته نقصان رسیږي. شهیدان وګورئ عبدالله بن تامر د احد په شاوخوا کې دفن شوی سدې پاسه 200 کاله وخت پې وتلی ده و چې مونږ کله ورغلو کنده مو ایستله کنده مو ژوروله چې ګورو یو شهید پروت ده د خپل لاس په داسې باندې ایښی چې مونږ یې لاس لرې کړو له ده نه فرتقه منه الدم وینې ته نه وبهېدې بېرته مو لاس ور کېښودو وینه بېرته بنده شوه 200 کاله ټیم پې وتلی. حمزه رضی الله تعالی عنہ دا ځمکه چې کنله د حمزه خپې د کولنګ ولګېده فجرا منه الدم د حمزه رضی الله عنه د خپو مبارکو نه وینو داره شروع کړې اللون لون الدم والريح ريح المسك. عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ بل صحابي څنګه خختی په دې لاره کې اوبو لاره جوړه کړې ده دوی دواړه په خوب کې ورځي مونږ لري کوي د دې اوبو نه پتانګیو په مان کې ډیر وخت وته دی چې ورغلو دواړه تر تازه یې خو شهید شپږ څلوېښت کاله بعد د احد شهدا چې کله معاویه رضی الله تعالی عنہ هلته کوم شی جوړولو دی بې ځایه کول لکه کوم ورځ چې وفات شوي دي هماغسې تر تازه و لم یتغیرو د دې په رنګونو کې قطعا تغییر راغلی نه و. نو تاسو شهید ته مه وایئ
چې دا د نورو شهداو په څیر ده. دنیا کې مو ګورئ د دفن نه وړاندې هر مړی شهید نه ده، هر شهید مقبول نه ده. خو چې رښتونی شهید فی سبیل الله وي، د الله د رضا دپاره هغه د پروت وي، په دا ګرمۍ موسم کې د میاشت پې ووځي، بیا ورشئ او څنګ ته یو بل مړی واچوئ، هغه هم وګورئ. درېیمه ورځې خبر واخلئ چې د یوې د بدبویۍ د وجې نه به ورتلی نه شئ، بل به هغسې تر و تازه خوشبویۍ ایښی وي. په تېر انقلاب کې زمونږ سپین ږیرو ته یاده زیاتره دا خبرې یاد دي. د شهداو حال وګورئ. نو دوی ته الله پاک داسې ژوند ورکړی، د دوی روحونه فی حواصل طیور خضر د شنو مرغانو په جرجرو کې دي او په جنت کې ګرځي و را ګرځي. مشارع الاشواق الى مصارع العشاق د شهداو د ژوند بیان کوي. هغه فرمایي چې د روم سره جنګ و، د روم سره جنګ و، مجاهدین ورغلل، مجاهدین ناکام شول، په شا راغلل. هر مجاهد وتښتېد، ځان ته لاره ګوري، د شپې مزل کوي، د ورځې پټېږي. دا مجاهد فرمایي چې د شپې راغلم، مزل مې ډېر وکړ، لورې مې یوه رڼا ولیده، ودرېدم، کراکه راغلی ور نږدې شوم چې دا به څوک وي. ما د دوی نه تکبیر نارې واورېدلې، نو پوه شم چې دا هم مجاهدین دي. ورغلم، خو چې ګورم یو هم اشنا نه ده، ناشنا مجاهدین دي. ما ته وایي مجاهده په خیر راغله. سبحان الله. ما ویل چې خیر څه راغله؟ یاره مجاهد ډېر ستړی معلومېږي، وږی معلومېږي، تږی معلومېږي. ما وویل وي دغسې. وایي ما ته یې دوه ګرمې ډوډۍ راکړې چې ومې خوړې، داسې خوند مې د دنیا په نعمتونو کې پیدا کړی نو. اوبه یې راکړې، داسې ناشنا اوبه یې راکړې چې ما هغسې اوبه نه وې څښلې. تنده ماته شوه، هر شی لاړل. ما ته وایي ته ستړی موږ مجلس کوو، ته سمه دا خپل ورونې ما ته سیخ کړو چې زما په ورانه سر کېده. وایي سملاستم، چې سملاستمه ویده شوی یم. یو وخت چې لمر را باندې ګرم شو، راویښ شوم، چې زه ګورم یوه تیږه مې سر ته ایښې ده. حیران شوم دا خلک څوک وو. په دا ورځ باندې بیا لګیا شم، روان یم. چې ماښام شو، یوه قافله راغله. په دې قافلې کې آسان دي، ناشنا خلک دي. ما لاس ورته وکړو چې ودرېږه. نو په نورو آسانو باندې دوه کسانو، د سره یو کس و، ودرېدو، ورو ختم. په لاره کې مجلس هم کوو. خو زه ورته وایم چې آخر داسې ناشنا خلک یئ چې خو نه مې قطعه منتظره کې لیدلی یئ، نه مې قومندانۍ کې لیدلی یئ، نه مې په عام تعلیمي مرکز یا د اردو د تربیت مقام کې لیدلی یئ. تاسې څوک یئ؟ عجیبه اردو راغلی یئ، عجیبه لښکر یئ. وایي ده ما ته ویلې چې مونږ د شهداو ټول یو. مونږ الله پاک جل جلاله نه امداد وغوښتل او سوال مو وکړه چې یا الله مونږ ته اجازه وکړه چې مونږ د خپلو مجاهدینو ورونو سره په جهاد کې برخه واخلو. مونږ یې راولېږلو. ما دې نه پوښتنه وکړه چې د نورو سپرلي تیز تیز تلل، د ستا دا اس ګوډ ګوډ ځي. وایي او زه چې وفات کېدم، په ما باندې د دغه اس د قیمت نه 2 روپۍ را باندې پاتې دي. د دې له وجې زما اس تیز رفتار کولی نشي.
خو کته له ما سره خېجړه کوي زبتا ته یو څه بیان وکم پدې باندې عمل وک خدا وایزه محمد ابن یحیی نومېږم ته بلار شي زمون کور ته سړی د تا کور چیرته ده چې زه به دې بوزم تا ته به دړه وښیم یو کلي ته ورسېدو ما ته یې وویل هغه دړې ویني اشنا دړه دا زمونږ دروازه ده هلته به ورشئ زما ښځه فاطمه نومېږي دړه به وټکئ ماشومان به راووځي بیا به زما بیبي راوځي هغې ته به ووایې چې لاړه شه د ګودرو منځ کې لاس تېر کا پلاني کونج کې پلاني کوټه کې هلته یوه کڅوړه یخې ده هغه کڅوړه کې 500 درهمه دي هغه به راواخلې 10 روپۍ به تا ته درکړي او 2 روپۍ به هغه زما قرضه خلاصه کړي کله لاړم هلته دی خو نوره لاړم چې دروازې ته ودرېدم هلکه راووتو د محمد ابن یحیی کور دغه ده راته ګوري چې ته څه وایې هغه مخکې شهید شوی څوک نوم نه اخلي ما ورته ستا مور فاطمه نومېږي ماشوم نور حیران شو دا څه کوي ما دې مور نوم راته اخلي و فاطمه نومېږي خبر سره وغواړه یا هغه د دروازې شاته ولاړه وه هغې وژړل چې زما د خاوند نوم دا خو ورک شوی و ده ورته وویل خورې محمد ابن یحیی د ستا خاوند و هغه ډېر مخکې وپاسې وروره څوک یې ته وایي همدا اوس ما ته محمد ابن یحیی وویل چې په تا باندې سلام ویلې تا د هغه د کور حفاظت کړی تا د خپل ځان حفاظت کړی او بیا یې راته وفرمیل چې پلانۍ کوټه کې کڅوړه کې 500 روپۍ ایښې دي لاړ شه ویې ګوره ښځه په منډه منډه لاړه بېرته واپس راغله او کڅوړه یې پیدا کړه د هغې نه 2 روپۍ قرضه خلاصه کړه لاس یې ده ته ورکړې نور بچیانو ته مصرفوه دا حیات الشهدا و همداشان د مجاهدینو لښکر را روان ده په لاره کې د یو شهید مور او پلار په پټي کې لګیا دي دا یو شهید وایي زه به ورشم او به یې ګورم دا چې روان شو نو مور خو زیاته بچی زر پېژني ویل والله بچی مې ده مور پلار ته یې غلی سادهګۍ لیونی کېږم زوی دې له کومې نه شو والله پلانی زوی مې ده وایي ورته ودرېدو خبرې ورسره ونه کړې بېرته واپس شو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کوم ورځ باندې وفات شوی و شهداو د الله نه اجازه غوښتی و چې موږ ته اجازه وکړه چې موږ د عمر بن عبدالعزیز په جنازه کې شرکت وکړو نو الله فرمایي چې تاسو په مسلمانانو په شهداو داسې ګمان مه کوئ چې دوی لکه نورو مړو په شان باندې دي شهید د شهیدو خو شهدا 3 قسمه دي یو شهید د دنیا هم ده او شهید د آخرت هم ده الله دې مونږ تاسو ټولو د شهادت په نصیب وګرځي دا هغه کس ته وایي چې یوازې صرف د الله د رضا د خپل قرآن د خپل اسلام د خپل اسلامیت لپاره جنګي د اعلا د کلمت الله لپاره شهید شي په دنیا کې حکم د شهید لري په ورځ د قیامت هم شهید ده د اویا کسانو سپارښت وکړي یو شهید دنیا ده خو شهید الاخرت نه ده دا هغه ده چې وسړی د دنیا دی پاره د ریا دی پاره د سمعت دی پاره ځان خودنې دی پاره قومیت دی پاره قومندانۍ دی پاره مشرتوب دی پاره جنگيږي شهید شو نعره تکبیر الله اکبر راوړي شهید شو دنیا کې حکم د شهید لري
خو په ورځ د قیامت کې الله فرمایي چې تا ما سره حصہ نشته. ته د دې لپاره نه جنګېدې، د دې لپاره جنګېدې چې خلک تا ته جرأتي ووایي، شجاع، زړور، بادر، طوفان. وقد قیل لک. دریم هغه شهید چې د آخرت شهید او د دنیا شهید نه ده. یو سړی په اسهال مرض باندې، په طاعون مرض باندې، د دانو په مرض باندې وفات شي، ټکر وکوي، په اکسیډنټ کې وفات شي، په اوبو کې غرق شي، کوټه ور واخلي، کوټه ړنګه شي، زنانه په اولاد باندې مړه شي، دا هغه شهدا د دنیا کې حکم د شهید نه لري، او په قیامت کې دا کسان شهیدان دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ورځ د قیامت کې به د جهنم اور په درې کسانو باندې ګرميږي. یو غنی او غنی مالدارا، ماته ته مال دنیا دولت درکړیو، تاسو وکړل، یا الله ما یو جماعت، یو مدرسه، یو غریب پرې نه ښودلو، مګر ما یې ورته څه ورکړل. فرمایي ورته او تا ورکړي دي خو د دې لپاره چې تا د خلک خان نه ووایي، تا د خلک مشر نه ووایي، د دې لپاره تا دا کار کړی ده، او د تا سره هغه مشرتوب لحاظو هغه درکړی شو، نوره برخه ته ما سره نه لري. دویم به یو عالم راوستلی شي چې عالم ما تا ته عقل کمال درکو، خلکو تا سره مینه محبت کولو، تاسو وکړل. دی به یا الله په هره لاره د علم کې ما عوامو ته، خواصو ته بیانونه کول د تا د رضا دپاره. وی کذبته، تا دروغ ویلې، تا د دې لپاره کول چې خلکو کې شهرت پیدا کم، نوم پیدا کم، د ریا دپاره د کول. ملائکو ته فرمایي دا کش کوي، جهنم ته وغورځوئ. درېیمه شهید راوستلی شي، ما تا د ښه وجود او ځواني درکړې وه، تا څه وکړل؟ دی به ووایي چې یا الله تا وجود را کړی، ما دا خپل وجودو د ستا لپاره قربان کو. الله فرمایي چې دروغ دي وویلې، د دې لپاره د قربان کو. یقال لک جریء، چې خلک تا ته طوفان او جرأتي او شجاع زړور ووایي، ای ملائکو دغه ما سره برخه نشته، دا جهنم ته بوځئ. فرمایي دغه شهدا به خوشاله وي په هغه نعمتو چې الله دوی ته ورکړی، او دوی به زیری ورکوي هغه کسان ته چې ورغلي نه دي، چې هغو خلکو په موږ باندې خوف و حزن کوم ډار نشته. الله پاک د مؤمنانو اجر هیڅکله هم نه ضایع کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تکونوا مکه کالذین پشان دی او کسانو کفروا چې دوی کافران دي، وقالوا لاخوانهم، وای خپل ورونو ته دا ضربوا فی الارض، چې کله دوی سفر کوي په مقدس مکه باندې، او کانوا غزا، یهودی غازیانو، لو کانوا کدی وای عندنا من سره ما ماتو دی بمړه نه وای، وما قتلوا دی بوزل شوی نه وای. قالوا ذلك ليجعل الله تعالی وګرځي ذلك دا قول حسرتا فی قلوبهم، پخمانتیا د دې پزړو کې. والله یحیی و یمیت، الله ژوندي کول مړه کول کوي. والله بما تعملون بصیر، الله پاک چې تاسو عمل کوئ لیدونکی ده. ولئن قتلتم فی سبیل الله، تاسو ووژل شئ د الله په لار کې، او متم یا مړه شئ، لمغفرة خامخا بخنه من الله چې له طرفه د الله تعالی نه ده، ورحمة رحمت خیر غرد مما ده یجمعون، چې دا خلق مال دنیا جمع کوي. ولئن قتل ولئن متم که خامخا تاسو مړه شوئ، او قتلتم یا ووژل شوئ، لإلی الله خامخا الله تعالی ته تحشرون، تاسو به راجمع شئ. فبما زائده ده، فبرحمة من الله، په سبب د رحمت له طرفه د الله تعالی نه، لنت لهم ته دوی ته نرم شوې. ولو كنت فظا، که ته وایې غوسه ناک، غلیظ القلب، سخت زړه وای، لانفضوا من حولک، دی به تښتېدلي وای د تا له شاوخوا نه.
فاعفو عنهم دوی ته بخشش وکوه واستغفر لهم او دوی ته بخنه وغواړه وشاورهم فی الامر دوی سره مشوره وکړه په امر د جهاد کې په امر د انتظام کې فاذا عزمت چې کله دې قصد وکړه مضبوط فتوکل علی الله فالله باندې ځان سپاره ان الله يحب المتوکلین الله په دوست غني توکل کوونکي خلکو اسباب برابرې بیا په الله باندې توکل کوا بغیر د اسبابونو توکل مکوا ینصرکم الله کله تاسو نصرت کوي فلا غالب لكم تاسو لپاره زور ور بل څوک نشتا و ای یخذلکم کله تاسو خو خویوي فمن ذا الذي تقبلها کسو ینصرکم من بعد تاسو نصرت کوي ورسته نه الله تعالی جل جلاله نه اسو کم بل نشتا وعلى الله خاص په الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې سپاري مسلمانان خلق وما كان لنبي نشته پیغمبر دې پاره اي غل چې د خیانت کې په مال د غنیمت کې وما يغل چې چا خیانت په مال د غنیمت کې وکړو یاته راتګ بو کې به ما پاغه سره باندې غل یوم القیامت چې د غلول کړي په ورځ د قیامت باندې راتګ بو کوي په به ما پاسه غلط د خلا کړی دا یوم القیامت پورا د قیامت براتګ کوي ثم توفى فرا ورکړي شي کل نفس نهار او نفس ما هغه کسبت د عمل کړي وهم لا یظلمون دوی سره ظلم کې دی نشي افمن اتبع رضوان الله آیاتو چې تابع د رضا د الله تعالی تمام پشان ده غچابي باچ اختوي گرفتار وي بسخط من الله په وسیله تر بد الله تعالی نه دی برابر و مأواه جهنم زائد د جهنم دو بئس المصير هي بد مرجع دا جهنم دا هم درجات عند الله دغه کسانو لپاره چې الله رضا دي پر عمل کوي دوی لپاره درجه دي په نزد الله تعالی باندې والله بصير بما يعملون الله پاک دې دن کې د خبردار ده چې تاسو خلقکم عمل کوي لقد بتحقيق سرا من لقد يقينا بتحقيق سرا من الله على احسان کړی دا على المؤمنين فمسلمانانو باندې اذ بعث فيهم رسولا چې الله را لګل په دوی کې پیغمبر من انفسهم د دوی له جنس انسان عربي قومي یتلو علیهم آیاته لولی پدوی باندې آیاتونه د الله په توحید باندې او یزکیهم او پاکی د ګنانا او يعلمهم الكتاب الله تعالی مرګه د کتاب د قران والحکمت او د علم ظاهری و ان شاء الله کانوا دوی من قبل مخلراتو د قران کریمنا لفی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې و داخل کو اولما اصابتكم ایا هر وخت ورسیږي تاسو ته مصیبت قد په تحقیق سره اصابتم مثلیها تاسو رسولیو د کفارو ته دوا چند دومره تیر کال بقتل 70 و اسر 70 او یامو بندیان کړي او یامو وزلیو قلتم تاسو ویل ان هذا مقتدلکم دین شکست راغه قلوا پیغمبر هو من عند انفسکم د خپل ځان راغه چې تاسو مرکز پرې خودلو اطاعت د اول الامر منکو په جهاد کې صبر ضرور ده تقوا ضرور ده اطاعت د اول الامر ضرور ده ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير پارشي باندې توانا قدرت والا ذاتا وما اصابكم يوم التقى الجمعان کوم چې تاسو ته ورسېږي په هغه ورځ باندې چې وځي کېږي دوه ټولي د مسلمانانو د کفارو فباذن الله د الله تعالی په حکم باندې ده ليظهر الكافرين چې الله ښکارا کی کافران وليعلم المؤمنين چې الله ښکارا کی مسلمانان هم الله ته ښکارا دي یعنی په علم ظهور باندې خلق تام ښکارا کی وليعلم الذين او ښکارا کی الله تعالی ها کسانو امنو چې ایمان انافقو چې منافقان دي نفاق کړي دا ظاهرا ایمان ښکار کړي په حقیقت کې کافران دي وقيل لهم دي تأويل شوال تعالوا رازي وقيل لهم دي تأويل شوال تعالوا رازي قاتلوا في سبيل الله جهاد کوي د الله تعالی په لار کې او دفاعوا یا دفاع کوي معنا د مسلمانانو ډله زیاته کوي نو قالو دي منافقانو به ویلي لو نعلم قتالا کوم پیدا چې دا جنگ ده لتبعناكم من بد تاسو تابعداري کړي وي هم دوی للكفر د کفر د پاره یوم اذن په دا ورځ باندې اقرب منهم للايمان ډیر نږدې دي په دا ورځ د ایمان یعنی نور کله دوی ایمان ته نږدې ځکه اقرار کولو نور پته لګیدنه چې دا مسلمان او کافر ده خو نن دوی کفر ته نږدې شول ځکه ترک اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کو یقولون دی وای بیا فاهم بخبل قلوبان منافقین ما هغه ليس فی قلوبهم چې پدرو کې نه ده ظاهرا ایمان یعنی په حقیقت کې ایمان پکې نشته والله اعلم بما یکتمون الله پاک خبردار ده الله علم لري بما یکتمون اعلمو سی تفضیل ده خو په دې ځای کې تفصیلی سی مراد معنا نه ده ولی که تفضیلی معنا مراد شي معنا به دار شي چې الله ډیر خبردار ده
او مخلوق هم خبردار دي. او حال دا چې الله په پټو رازونو باندې خبردار ده، مخلوق پټو رازو باندې خبردار نه دي. نو ځکه په اعلمو کې به تجرید کوو، خالی فعلی معنا به کوو، تبذیلی معنا به نه کوو. والله اعلم، الله خبردار ده بما یکتمون چې دوی پټوي. الذين کسان قالوا جدي وای لاخوان خپل ورونو ته وقعدوا او دی ناستوي لو اطاعونا که زمونږ دی ملګرو دی کلیوالو زمونږ خبره منلې وای ما قتلوا دی به وژلي شوي نه وای په جهاد کې. قل وا پیغمبره فدرؤ تاسو دفع کوئ عن انفسکم الموت له خپلو ځانونه مرګ دفع کوئ. که په کور کې ناستی دا ژوند وي په ځانونه بچ کوئ. بیا ان کنتم صادقین فی قولکم که تاسو رښتیني په خپله خبره کې. ولا تحسبن الذين گمان مکوا په خلکو باندې قتلوا چې دی وژلي شوي دي فی سبیل الله د الله پاک په لار کې امواتا چې دوی مړه نه دي. امواته د مړو ګمان په دې باندې مه کوه که سائر الاموات، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم په نزد رب د دوی یرزقون دوی ته روزي ورکولی کېږي. فرحین دا شهدا به خوشحاله وي بما په هغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړي من فضله د خپلې مهربانۍ نه. ویستبشرون او دوی به طلب د زیري کوي بالذین په کسانو لم یلحقوا بهم چې دوی سره پیوسته شوي نه دي من خلفهم وروسته له دوی نه. په دې خبرې به زیری ورکوي الله خوف علیهم چې نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجني په آخرت کې. یستبشرون دوی به طلب د زیري کوي د خوشحالۍ بنعمت من الله عظیم نعمتو د جنتو چې الله عظیم نعمتونه ورکړي دي. وفضل او الله زیاته ورکوي رؤیت د الله دیدار د الله. وان الله بشک الله پاک لا یضیع الله د تاسو په اخلاص الله د تاسو په عدم اخلاص باندې خبردار ذات تا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فخاذ بن عزورة او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې په کلی باندې یا محلې تیرېدلو د خلک راجمع شوي وو. چې راجمع نو وویل چې اسلام راوړی مه کوئ داسې. فخاذ بن عزورة یو دوه خبرې وکړه. یوې دا وویل چې الله فقیر ده او مونږ غنیان یو. او دویمې دا خبره وکړه چې الله مونږ له سوده منې کوي او مونږ ته وایي چې د یوې روپۍ په عوض کې 200 یا 2,000 درکوم، الله په خپله سود کوي. صدیق رضی الله تعالی عنہ صدیقو ډېر حلیم هم و. الله سے داسې ګټ ټنګ کې نه جګ کو داسې د جذبې اسلامي نه ډکه څپېړه ورکړه دا مخ باندې داسې کلی پیدا شو. فخاذ بن عزورة ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره د تا ملګري وویلم ولې چټي یاسي وسړی څه به دې کړي چې نه 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 توبه مونږ چې کوو. خلک یې ځان سره بوتلل. صدیق ورغی یا رسول الله داسې الفاظ وویل چې هغه الفاظ په خولې نشم اخیستلی. خو دې خلکو قسمونه شروع کړل مونږ نه دي ویلي. الله خبر راولېږلو چې الله دې خلکو خبره واورېدله چې الله فقیر ده او مونږ غنیان یو. الله فرمایي مونږ به د دوی خبره ولیکو. لدین وړاندې هم دوی به پیغمبرانو وژل. الله فرمایي چې بس مونږ به دوی ته ووایو ذوقوا عذاب الحریق. دا آیت لس قاف لري. لدین مخکې یو آیت تیر شو الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. باغې کې هم لس قاف ورست براشي الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. دا هم لس قاف دي. څوک د دې تلاوت وکوي الله به رعب ورکوي. اکا مجاهدین خپل ځان سره اوساتي الله به نصرت ورکوي. نو فرمایي چې کافره دا په عقاب د هغې وجې نه ده چې تا د خپل لاسه مخکې ګناهونه تیر کړي دي. الله د بندگانو سره ظلم نه کوي. ظلم صيغه د مبالغې ده، تجرید پکې ده، مطلق الله زی ظلم نه ده. دې کفارو به ویل چې الله مونږ سره وعده کړې ده چې مونږ به تر څو پیغمبر باندې ایمان نه راوړو چې تر څو مونږ د قرباني راوړي نه وي. رښتیا هم داسې وه. الله ورته ویلي
چې پیغمبر به قرباني راوړي کدا قرباني اور وسولو قبول به او دا پیغمبر وي کبیره نه وړلو یا به ونسولو دا پیغمبر نه وي خو بغیر د رسول الله او بغیر د عیسی علی السلام نه د دې متعلق د قرباني حکم نه و خازا الله ورته وایي چې یو دروغ هم دا وتړل موږ د رسول الله بارکه او د عیسی علی السلام بارکه قرباني نه دخودلې دا یو دویم دا چې پیغمبران چې راغلل یحیی علی السلام قرباني راوړله زکریا علی السلام قرباني راوړله هغه هم شهیدان کړل په خپل کتاب هم عمل نه کړي پیغمبره کدوې دستا تکذیب کوي دا څه بعید خبره نه ده لدین وړاندې هم د نورو پیغمبرانو تکذیب هم دی خلکو کړي ده هر یو نفس سکون کوي د مرګ ده موت قدح كل الناس شاربوها خامخا به دغه جام د مرګي هر سړی نوش کوي او قبر دا یوه کوټه ده کل الناس داخلوها هر سړی به د قبر ته ورځي اوس بختور انسان هغه ده چې د دنیا نه لځان سره داسې عمل یوسي چې دا قبر د دل پر یو روضه وګرځي دنیا به آباد وي آخرت به آباد وي الله فرمایي چې کامیاب انسان هغه ده چې د جهنم لور نه فنا حاصل کړه او جنت ته داخل شو د دنیا زندگی خدا متاع الغرور دوکي والا زندگی ده د کما شمان چې دوکه کوو یو وړي کې موټر ورته واخلو د 2 روپۍ والا باس ماشوم دوکا شو غلې شو وړي کې ماشوم زاړي د دروغ شک تاسو پیژنئ په خوله کې ورکو 100 روپۍ والا بس ماشوم غلې شي دا یو دوکه ده حقیقت نشته د دنیا ژوند د دوکي زندگی ده دې ته خوشاله ګما الله فرمایي چې تاسو ازمیل کېږئ په خپل مالونو کې په خپل نفسونو کې او خامخا به تاسو له کفارو نه ضرر وګورئ او د مشرکانو نه ضرر په هغه وخت کې کعب بن اشرف د يهودو مشرم خو رسول الله ته ډېر ضرر رسول حضرت رسول الله فرمایل من لي بكعب ابن الاشرف فانه قد اذاني دما تزرر رسوله دا سکاز بسو کې چې دنه اخلاص محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه اول انا یا رسول الله زو حال دا ګوري محمد ابن مسلمه دا د کعب بن اشرف خوریه ده کعب بن اشرف ماما ده خو اسلام ماما نه پیژني اسلام رسول الله پیژني اسلام الله پیژني سورز دا سړی مجلس ترانغه درې مورا سراغه دارانګه تغییر وو پسې محمد بن مسلمه یا رسول الله خو لوی خبر می منل دا څو وړه خبره خو نه ده د يهودو مشر وزن نو سورز کې ناستم پکور کې خوراک او اتفاق مې نه ده کړې چې ما دارنګ لږ خراب شي زړه پیر شمه د لوګي اثر په ښکارا شي چې طریقه جوړه کم کنه ښه ورسته عرض کوي یا رسول الله یو خبره بل کوم وای دستا بارکه ما ته اجازه وکړه چې بیا دا خبرې وکم وای ځکه څه وای محمد بن مسلمه راغی د کعب بن اشرف کورت کینا سم مجلس وک ادا څنګه ځیر پیړې دا هو ماما سوک نو وس اختای دا لوګي چې وګوري دا تند چې وګوري دا سړی نه دا محمد دا صدقې نه مونږ نه غواړي خیراتونه مونږ نه غواړي ډېر سخت پتان دي او ډېر پستون ځکه هغه ورته ما تاسو ته نه ویل وای بس صاحب خو به تجربه خلک تاسو خو تجربه والای تاسو خو عقل والای مونږ ساده خلک یو وای څنګه راغله چې زما د حال د دلوګي نه زما د کور بسالي غلا غواړم وای غلا خو نشم درکوي وای ماما بیا د ماما ته په د خوريدو پیدا سو کړه وای وته خو ماما ته نه مانې کنه چې څنګه نه مانه ماما هم چلا کی ماما دا چې خا بیا یو چل بو مونږ ته پیسې راوړې صاحب اوسو پیسې نشته کنه
گزاره کو چې ښه پیسې نه بیا ګرو راته کېده چې ښه دا دې پسې خبره وکړه مونږ به راشو تا ته به ګرو راوړو څه شی ګرو درته راوړو وایي پروا نه کوي دا خپل زمن راته ګرو کېدی اوهو ماما داسې خو مه کوه دې به خلک وایي چې دا هلک پنځه منی ده دا هلک لس منی ده دا شل منی ده د شلو منو غنم هلک ده د پنځو منو ده چې ښه داسې هم نه کوئ چې نه چې ښه پروا نه کوي بیا ښځې مو راکوي ګرو راته کېنوئ یاره ماما ډېر بیا ده به سړی نو زمونږ کومه زنانه به له تا نه ځان بچ کي ته خو ډېر ښایسته یې او مخور یې نو بله وایي نو بیا څه شی راته وایي وایي پروا نه کوي مونږ په حالات د جنګ کې یو د جنګ په حالت کې تر هر څه نه قدرمن شی اسلحه وي مونږ به تا ته اسلحه ګرو کېدو صحیح شو بس ماما لاړم انشاءالله بلې شپې ته راځم اسلحه به راوړو چې صحیح شو څو شپې منځ کې ووتې بېرته راغی ماخستان د څملاستلو ټیم ده ابو نائله ورسره ده یو بل صحابي ورسره ده هغوی هلته کېناستل د بوډۍ کنده ورته ویلې وادي العجوز هلته کېناستل دی یې راولېږله دروازه یې کې وټنګول نو د کعب بن اشرف په خپلې بسترې کې پروت ته نوی واده یې کړی دا یې خو دا څویم واده و نو ډېر په نخرو کې دا ښځې ورته وویل چې دا خدای دې خیر پیښ کړي د دغې دروازې د ټنګېدا نه ما ته د وینې بوی راغی کعب بن اشرف ورته وایي نه دا زما خورې ده دومره یې نه لورېږي چې ما له خوبه راجګ چې خاصه یې ته خبر نه اسلامي مینه چې دا له خوبه نه داسې به دې ویده کړي چې بیا سر راجګ نه کړي د دې په خاطر باندې ښځې ورته چې مه کوزېږه ته یو نظامي سړی مشر سړی په دې وخت کې مه کوزېږه وایي نه ورکوزېږم ورکوز شو راځه ما په دا وادي العجوز کې کېدو چمن کې وایي ځه اوهو ماما ساتر دې ویلی ولې پلانۍ هغه واده کړی مې ده دغه سره قیمتونه دي دا نشې تماشې خو زمونږ کار ده ماما راځه چې لاړ شو روان شو ملګري مخکې پوی کړي دي چې زه به د ده په دا سر کې لاس ویم اوفو څه خوشبویۍ دي کېناستل مجلس کې درې څلور کسان دي شپه پخه شوه ماما اجازه راکوي په دا سر دې لاس ویم ناشنا بوی کوي او یې وایه خورې دا سر باندې لاس وایي اوهو ته بوی کا څه ناشنا بوی ده ورسته بیا لاس وایي څه ناشنا بوی ده په دا درېم وار کې دا یو لاسو تیار پکې و یاره ماما ډېر ناشنا بوی ده اوهو چې دا ویښته یې دواړه لاسو ته ورغله چې نو که صحابه کرامو د تورو ګزارونه پرې وکړل چې ویې کړل د رزیل یوه چغه وکړه چراغونه بل شول صحابه را په دا سینه باندې توره ورکېښوده کته ترېنه وایستله او بلکل یې ختم کو سر یې ترېنه پرې کو رسول الله ته یې راوړله بس اوس په یهودو باندې ډار پیدا شو دې نه بعد یهودو لغون ته ګزاره وکړله الله فرمایي چې ته به د کفارو نه هم ضرر وموې خو که تاسو صبر وکړو تقوا مو وکړه دا عزم الامور له امور مقصوده ونري یا په هغه وخت چې الله وعده واخیستله د اهل کتابونه چې تاسو به خامخا خلکو ته کتاب بیانوئ پټوئ به نه دې شاته وغورځوله ډېر شیان یې پټ کړل ګمان نه کوه په هغه کسانو چې د دوی صفت وشي په هغه څه باندې خوشحالېږي چې د دوی صفت د بیان شي او دا شی پکې وي نه لوی نقصان دا ده چې زما صفت وشي او عمل په ما کې نه وي ابو حنیفه رحمه الله په لار باندې روان نیمه شپه عبادت به یې کولو یو ماشوم بل چاته وایي دې سړي ته وګوره ټوله شپه ولاړ وي امام صاحب خفه شو زه خو ټوله شپه نه درېږم له دې نه بعد مجبور یم ټوله شپه ودرېږم ولې که ټوله شپه ونه درېږم د دې آیت د جواب به څه کوم چې دا خلک صفت کېږي او د عمل د خلکو نه وي کړی یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا د الله دپاره
د اسمان د ځمکې بادشاهي ټول الله لره دي. الله په هر شي باندې قدرت والا ذات ده. الله فرمایي لقد یقینا په تحقیق سره قاسم الله الله اوریدو قول الذين خبر دیو خلقو قالو چې ویلې ان الله فقير الله فقير ده ونحن اغنياء مونږ غنیانیو سنكتب زده مونږ بولیکو ما خبره قالو چې دی ویلې دستا بارکه وقد لهم الانبياء وزد دی پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر حق نه دی په ګمان کې هم ونقول مونږ وایو ذوقوا عذاب الحريق وتقي عذاب سوزون کې ذلك دا عقاب بما فغ سبب باندې قدمت ايديكم چې تر کړي مخکې لاسونه د تاسو وان الله بشک الله پاک ليس ند بظلام خاوند ذي ظلم ند للعبيد بندگانو لرا الذين كسان قالوا تدي ویله ان الله عهد الينا الله مسر وعده کړی د پدې خبرې باندې الله نؤمن لرسول چې موږ به ایمان نه راوړو د پیغمبر دی پاره حتی تر هغه پرې اتیانا چې موږ تراته وکوي به قربان تاكله النار چې خوري ورو خدای پیغمبر قد جاءكم رسول من قبل دا غلی تاسو د رسولان مخکې لمانه بالبينات بواضح معجزات سره بالذي په دلیل باندې قلتم چې تاسو ویلې چې قرباني وا فلما قتلتمهم تاسو ولیا شهیدان کړل ان کنتم صادقین کدا سو رښتونی په دا خبره کې فان كذبوك غدوی دستا تکذیبک پیغمبر فقل فقد بداقف سره نو پی جزائیه ده یا ده پی تعلیلیه ده فان كذبوك غدوی دستا تکذیبک نو فقد كذب تکذیب شوی و د رسولانو مخکیم دی غوی صبر کړتم صبر کوا یا فإن كذبوك فاصبر صبر كوا ولي في تعليل إذ قد كذب رسل من قبلك تكذيب شوی د رسولانو مخکدتانا هم دی وی تکذیب هم کړو جاءو بالبينات را تکړو معجزات باندې والزبور فصحيفو کتابونو باندې والکتاب المنیر کتاب رڼا کوونکی چې څلور کتابونه دي كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کوم کې د مرګ نه گرز عزرائیل مرگینا خلاص دی نشی سپین کفن شکمندا نور لزان سر سوڑے نشی و انما توفون اجورکم خبر دادا بلند فرا در کول کی تاسو تصوابون دا تاسو یوم القیامة فمن هاتو زحزح عن النار چلر کرشی لأور دا جهنم ندخل الجنة جنت داخل کرشی فقد فاز فتحقیق سر کامیاب شو وما الحیات الدنیا ند زندگی دا دنیا الا مگر متاع الغرور اغا سامان دا دوکی دا لتبلون خامخ و تاسو ازمیل کېږئ فی اموالکم واغ د خپلو مالونو کې وانفسکم په خپلو نفسونو باندې ولتسمعن خامخ به تاسو اورئ من الذین لهغو کسانو نه اوتو الکتابه چې کتاب ورکړل شوی ده من قبلکم مخکې له تاسو نه ومن الذین اشرکو او له هغو کسانو نه چې هغوی شرک کړی او کفر یې کړی له هغو نه به ضرر واورئ اذن کثیره ضرر زیاتو وان تصبروا که صبر مو وکړو وتتقوا تاسو ویرې د الله تعالی نه فان ذلک یقینا من عزم الامور لمعزمات مقصد امور څخه وإذ ياكها وقت أخذ الله تعالى واخستل ميثاق الذين وعدده خلق أوتوا الكتاب كتاب الكشويدة لتبيننه جخامخا بتاسو بيانوي للناس خلق دي پارا ولا تكتمونو پټوي بينا فنبذوه وراء ظهورهم دي واچولو شاتا وراء طرف شزور نشاغانو طرفتا واشتروا به دي واخستو پدي باندې ثمنن قليلا پیسې لګي فبئس ما يشترون دير بد هغه دي واخستو شراءهم هذا لا تحسبن الذين غمان مقابا خلق باندې يفرحون تدي خوشاليږي بما فغسبان اتاو تدي راته کړي ويحبون دوی دوست غني دا خبره اي يحمدو چې د دوی صفات دی بیان شي بما فغسبان د مفعول تدي کړي نبي فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب تو غمان مقابا دی باندې بمفازه پلری کېدو من العذاب د عذاب نه تدي باندې عذاب لري شي نه ولهم د دوی لپاره عذاب علیم عذاب درناک دا د الله دا عذاب نزوک مانع نشتا ولله ملک السماوات الله لرا بادشاہی د اسمانونو دا والارض د ازمکه دا ملکا خلقا عبیدا والله الله پاک علی کل شیء الله پار سبحانه قدیر قدرت والا دا الله با کافر ته عذاب ورکي او مسلمان ته ثواب ورکي د دې کلمې په وجبانه چې ویلی لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله